د بلخ ولایت د ګمرک ریاست کې نویو ګمارل شویو کارکونکو ته په ټولو ګمرکي چارو کې نظري او عملی روزنه ورکول کیږي. په دغه روزنیز پروګرام کې د حیرتان ګمرک نوي ګمارل شوي کسان د 4 تنه مسلکي او مجرب ښوونکو لوري په نظري او عملی ډول روزل کیږي چې د روزنې په بهیر کې دوی ته د ګمرکي اظهار پاڼې ترتیبول او ډکول، د مسیر یا لوري تعینول، د تعرفې جوړول، له دخولي دروازې څخه تر خروجي دروازې پورې د ثبت او اخراج پروسه، د توکو د کیفیت څرنګوالی، د توکو د تشریح څرنګوالی، په ګودامونو کې د ثبت بهیر او د ټیو فورمه کې د ثبت شویو توکو او لاریو کې د ځای پر ځای شویو توکو پرتله په نظریه او عملی ډول ورزده کول کیږي. ما موتر میریم عملا چک میکنیم که موتر همون جنسی که ما ثبت کردیم جنسی که در یک نشته است تعدادش این باید به ما معلوم شه. با آخرین کار ما که در برگه خروجی است ما میبانیم اگر یک شرکتی که تخطی میکنه او را تخطیش ما میبانیم تخطی بکنه، زمانی که برگه خروجی آمد سر اونم تخطی ما قیدش میکنیم. د روزنې دغه نظریه او عملی بهیر له کارکونکو سره مرسته کوي ترڅو خپل چارې په مسلکي توګه پر مخ یوسي چې له مخې یې ګمرکي چارو کې لازمي اسانتیاوې او روڼتیاوې هم رامنځته کیږي. ګمرکي کارکونکي د زده کړو له دې بهیر څخه خوښي څرګندوي او له مسؤلینو څخه مننه کوي چې د چارو د زده کړو زمینه یې ورته برابره کړې ده. نړۍ مننه د بلخ د ګمرک مشرتابه چې دغسې سیمینارونه او دغسې پروګرامونه په لار اچولي دي ترڅو د کارمندانو د ظرفیت لوړونې په برخه کې دا ډېر مؤثره تمامیږي. بیا هم ډیره د بلخ ګمرک د ټولو مشرتابه ټیم نه نړۍ مننه کوو چې په آینده کې هم دغسې پروګرامونه نورو همکارانو ته ترتیب او تنظیم کړي. د یادونې وړ ده چې د مالیې وزارت په ټولو ادارو کې نویو ګمارل شویو کسانو ته د هیواد د ګڼ شمېر ولایتونو په مستوفیتونو، ګمرکونو، عایداتي سرچینو او ګڼ شمېر اداري برخو کې روزنه ورکول کیږي ترڅو کارکونکي له سیستمونو، مالیاتي چارو، عوایدو راټولیدو او نورو اداري موضوعاتو سره بلدتیا پیدا کړي.